د اصلاح د معاملاتو باره کې زموږ استاسو زده کړه او خبرې شروع وي. الحمدلله دا د اسلام او د دین اهم باب دی او دا عظیم عبادت دی چې سړی خپل لین دین خپل کاروبار په صحیح طریقه او شرعي انداز باندې کوي. دا ډېره لویه نیکي ده. بزرگان دین وای چې عبادت فقط دا نه دی چې مونږ یې په مانځه کې خپې ستړي کړو، بلکې دا هم عبادت دی چې خپل روټۍ محفوظه کا، حلاله کا، بیا دا غي نه بعد عبادت کوه نفلی نور. دا وجه ده چې د هدایې مبارکې شراح لیکلي دي چې حضرت عثمان رضی الله عنه با تجارت کو، نو دا هغه د تجارت طریقه دا وه چې د خورد و نوش کوم اشیا دي، د خوړلو څکلو کوم شیزونه دي، هغه ټول عمر په خپل سر خرڅ کړي، هیڅ ګټه نه ده کړې. د خوراک څښاک شیزونه به په خپل سر خرڅول او ویل به دی کې بیا برکت دی. دا تجارت کی برکت پیدا کی. اوس د اسلامی تاجر سوچ کې دا ضروری ده چې دا به ملاوٹ نه کوي، ذخیره اندوزی به نه کوي، دوکه به نه کوي، وعده خلافی به نه کوي، غبن به نه کوي، او دغه شانتی دیسی شی به نه خرڅوي. د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه مبارکه طریقه هغه وایي چې زه خو تجارت دې لپاره کوم چې د الله مخلوق ته فایده ورسوم، او دا به څوک وخوري ما ته به دعا وکړي، هغه به مونځ وکړي. نو د ده دا ګټه بیا په څه وه؟ ظاهري ګټه، لکه زما ستا په اصطلاح کې چې کومه ګټه ده، دا مال یې پسې ډېرېدو. هغه به چې سونه چاندي خرڅوله نو په هغې کې به اعتدال سره ګټه کوله، سره سپینو کې به یې ګټه کوله. او هغه فرمایي دا د تجارت برکت دی. الله پاک دې زموږ استاسو په اسلامي اصولو باندې یقین نصیب کړي. دې وجه نه ته چې یو شی خرڅې یا اخلي نو درې خبرې به ضروري: یو خرڅون کې، دویم د خرڅولو اراده یعنی خرڅول، او دریم دې د پاره د خرڅولو الفاظ ویل چې ایجاب او قبول وته فقها وایي. نو ته چې اغستل کې نو لیونی نه بنه کې، معشوم نه بنه کې، د غل نه بنه کې، اسلامی طریقه باندې کاروبار کې کړه. چا یو پکې را پټ کړی دی او را پوکه کړی دی، د 300 روپو دی، تاله په 500 ودرکوي، نو تا ته څنګه پته نه لګي چې د غلا مال دی. دې وجه نه د الله پیغمبر فرمایي د غل نه سودا اخیستل غلا ده. نو څوک چې لین دین کوي نو دا به د هغه دپاره ضروري خبرې. معشوم نه به یو شی نه لې نابالغ معشوم، دا شانتي پردیش چې تا ته پته چې دا د نه دی او دی وایي زه خرڅوم، دا بنا لیک علی حرام علی ناجائز کار کې. اګه دا چې خيار معشوم او پلار وته اجازت کړو چې بچیا دا خرڅ وی معاشره کې د خلک مشري سوق نه نو سکور نه شی ولا ورکی دا یوسا دا بیا جایز دي. دا شانتی دا کم شی چې علیا به د خرڅول او اغستلو شی وي، دا نه چې اوس نشي ولا شی لري چې ما په پیسې ورکړي یا بل د گمراهی اعلی علی یا یو بل داسې پلیت شی علی لکه سپې د ښکار
او د سوکۍ نه علاوه یا مثال خنزیر اخلي یا نشي والا شیالي دا شانتي د ډور سرنا شیزونه چې دي کم د جباد بيدین خلق د روح غذا وي کفار دا غسل خرصول حرام دي دی مدن حرام دي دی مرمتم حرام دي بعض خلق پخپل د ډم توب او د دپړو باجو شوکیانی د پښتنو پوری تړي پښتانه اصل مسلمانان دي ډمان نه دي وایي کنه او کچرته پښتنو کې چې ډول کې ملکه وری د بده ذاتی فعلی الله دې ته حرام ویلي ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين سورۃ لقمان کې الله پاک فرمایي بعض خلک د سندرو سيزونه علي په پیسو باندې دې لپاره چې خلق په د الله د لارې نه گمراه کی او د الله دین پورې مسخري وکي الله فرمایي دي خلقو د پر ذلیلون کې عذاب نو دا ذهن کې کینوا تبلی وال باجی وال شپېلې وال یا خرڅول اغستل یا د مرامت کول دا حرام کسب دی بلکې بعد بے غیرت خلق خدا وای چې دا ډم مونږ ته د مولا نه خره الګ ولی وای مولا مونږه یاره یو ډم خوشالي موږ د آخرت بنی نه کنه د دا ډم تو بدل په قبر کې پکاريږي دا دوبړې او باجی بدل په لاحت کې پکاريږي او مولا ولی یاره مولا وای چې قبر کې عذاب دی مولا وای چې میزان دی نو دا نشته نو دا د کفارو خبرې دا خلق د اسلام او د مذهب او د حدود د مذهب نه بهر وتی دي کوم چې یو حرام شیتا په اسلامی شعائر او مذهبي کارونو باندې دومره چتواله ورګي بلکې ماته یو بيدینه چاري موبایل کې خو چې هغه د تبلیغیانو په شکل کې ګیرمو د تبلیغیانو غو نه پټکېم والو برېتیم خړلیو او یو ډم سره ناشته د سلور پینځه کسان نور دي نو اول با جو وهي بیا بل داسې گمراه کارو کی اسکرین وته لګیدل دا ټول کارونه چوکي نو بیا غړډم ته وای چې دا مونږه زنا وکړه دا مونږ غیبت وکړو دا مونږ غلا وکړه نو دا ظالمان دي ته حرام ولي وای انا لله وانا الیه راجعون الله قران مجید کې د سندر आवाज ته د شیطان आवाज وای سورۃ بنی اسرائیل 15 سپاره کې واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك عدد دا سید بيدینای پرچار دا چې خلق گمراه کول د ایمان او د مذهب سرمایه ته غستل د څه کلم کله شروع دي پختون اسکل حرام کار ته حلال نه وای اګه وای نو په غلطه لګیا دی محمد رسول الله پختون نو آدم علیہ السلام دا پختون نو دا سه پختو ته زما سلام چې دا الله او د رسول نه جدا کړي وایي کنه وایي امام اعظم ابو حنیفه رحم الله منی کنه منی او پختون نو امام شیخ محی الدین سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ منی کنه منی آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قرآن عظیم بخاری و ترمذی دا په پښتو کې دي بعض خلکو د مسلمانانو د ساده خلکو دوکا کولو د پاره د عصبیت نارو چته کړی دا چې زه د پښتنو د حقوق او आवाज چتم حالانکه پښتنو باندې ور دي خلکو بل کړی هغه سره چې تا د الله نه کټ کړي د الله د پیغمبر نه رشتہ کټ کړي د قران نه کټ کړي د څنګه ستاسو دوست دی د څنګه ستاسو خیر خواله ته څنګه په دوکا کېږي ته څنګه د دې شری شیطانت نه پیژنې اگر څوک چي نو دوستانو
د ډمتوب آلات به نه خرڅې د ډمتوب آلات به اخلې نه دا به مرمت کې نه د الله پیغمبر فرمایي زه دنیا ته الله دې دپاره رالیږلم چې د ډمتوب ټول آلات مات کړم سبحان الله نو دا ذهن کې کېنوه ما یو ځل یو مصري ولیدو مخکې دا ټیپونه وو که نه نو ما به د دې استادانو دا کیسټ یې اورېدې د ترجمې او د نورو خبرو مسخوتن کې ما سره یو ډېر ښه ټیپ و یو ځل خراب شو نو په دې ناګمان کې مې یو مصري ته یوړو نو زه د جمعې مونځ مې کړی نو یو کس سره بل مو ټیپ مو چې سړي ما له یوړو کاکاله نو د هغه مخې ته داسې یو میز غوندې و زه په هغې کېناستم وایي مولوي صاحب دلته مه کېنه ما یا الله خیر وایي دې ځای باندې مه کېنه مې ولې وایي زه د دې ځای ډېر عزت کوم ځکه زه دې ځای باندې رزق ګټم انا لله و انا الیه تخته ده عامه تخته ده جوړه داسې ده چې د ناستې سټول غوندې دی عقیده دومره بې خونده ده د خلکو چې په دې عقیده ساتلې ده او کار څه کوي د الله او د رسول نه بغاوت د الله پیغمبر فرمایي زما هر امتی به الله وبخي خو هغه سړی نه بخي کوم چې برملا ګناهونه کوي کل امتی معافا الا المجاهرین برملا ګناهونه نور د ډمتوب نه بغیر څه شي دي د فسق او فجور نه او بربند او لغر تهذیب نه او په خلکو کې دا مسلط کول او دا عام کول او دا ډانسونه او دا خزي او زنانه بربندول چې دا نه نو بیا خو دا خبرې بالکل په دنیا کې ستنه نعوذ بالله الله پاک دې موږ تاسو پرشتیا پښتانه او پرشتیا مسلمانان کی نن سبا دوستا پښتانه داوي چې مونږ کرا واده وي نو مونږ به د اسلام ټول حدود کراس کوو پښتو بم پاتی پرده بم پاتی حیا بم پاتی خزي بم بیل غړيږي او سړی مو سره بیل غړي نه به جمعات ته ګوري نه به اذان ته ګوري نه به ترجمه ته ګوري نه به چامړي ته ګوري نه به چا بیمار ته ګوري دا انسانيت شو مونږ نه دا شیزونه جوړ شو دا چا جوړ کړل دا دغه ګن تهذیب جوړ کړ دا دغه خلکو جوړ کړ چې په خپل د دغه سره شپورز ناس پاستی هغه دا خوخینو بمونیم په زوره مسلط الله پاک دې موږ تاسو قران او سنت او مذهب ته آماده کی پوره طریقه باندې دغه شانتي حشرات نشي خرصوله سیوا د شاتو د مچاینا او سیوا د رخمو د چینجینا پوهیږي کنه پوهیږي نه په پوهیږي زم په نه پوهیږم خو سو وایو په زور سادل تکې نو لېما کوم شی چې ستا په لاس کې داسې نشي خرڅولی لکه مثلا یو مارغه روانه دا مې در باندې خرڅ یا سین دی کبان پکې دی طالب نه دی روان سین دی دا در باندې خرڅو کوم شی چې ستا په قبضه کې نه ستا په اختیار کې نه دا نشي خرڅولی او دریم غټ شی ایجاب او قبول لې چې تی خرڅې او زم چې اخلم دا به وسره وي کده شی وی چې هغه مختصری لکه پیسې کې او تیلو ډبل اوچت کې پخله سونه وي دا جایز ذکر ورکوټه شی دی خلک دونه بیان کې معلوم قیمت دی وایي کنه وایي دا شانتي په معاملاتو کې بر انصاف نه کارلی ظلم نه په معاملې کې ځان ساتي ظلم دی ته وای چې بل ته zarar رسي کله یو کډيري چې تا بل چاته zarar ورسولو دا دی ظلم برابر خبره لګ دی ورسو کډي دی ورسو دغه شانته د ذخیره اندوزي نه بدن ساتي ذخیره اندوزي دی ته وای چې په خلکو کې یو شی قلت وی لکه وړو ته چینو ته یا بل ستا بازار کې د اغي کمیره تا سرشتا تین رو باسي ته چې لک صبر وکا چې نورم
مارکیټ کې کماوخ پیدا شي نو دا به ریټ زیات کی دې ته ذخیره اندوزي وي دا حرامه یو ذخیره اندوزي داسې وي چې ستا د کور خپل ضرورت دی لکه ستا په پټي کې غنم وشو او تا ځان له ساتلی نو دا جایز دی یا یو شی دی په بازار کې ښه ډېر دی قلت نشته تا یې ښه دی دا هم گنجایش لري حرام ذخیره اندوزي دا ده چې خلکو ته د یو شي ضرورت دی تا سره موجود دی او تی دې لپاره ایساره چې نورم ریټ زیات کړي نو دا حرام دا الله پیغمبر فرمای المحتکر ملعون څوک چې ذخیره اندوزي کوي په د خدای لعنت دی والعیاذ بالله او کوم چې انسان خپل ضرورتي لکه کور د پاره یو ادارې د پاره نو دا حرام ذخیره اندوزي نه ده بلکې دا جایز دي دا شان د ملاوت نه بدن ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من غشنا فليس منا چې موږ سره ملاوتو که زموږ نه دی ملاوت په تجارتونو کې حرام دی دا شانتي په نور اشیاء کې حرام دی امام ابو حنیفه رحمه الله د کپڑے تجارت کو یو ځل دی نو د ملګری په دکان باندې ملګری ناستو حضرت امام صاحب رحمه الله دکان ته تشریف وروړ ته پوښي کوی دلته یو تان پروتو و یغه دې سکو یا خو می خرڅ کو وای دا چې اړولې په اخر کې دا سوريو د کپڑا کې عیب ودا دی وته خولیو وای نه خبر نو وای ښا اسړی پسیو کوته پیدا نه کړ اغه ټول نفع د الله په نوم صدقه کړ اوس خلک کوئی پاو کې میوالو څه پاو کې میوالو پاو کې دیوالو څه خبره امام ابن نجیم رحمه الله الاشباء والنظائر کی لیکلی دی چې چا د یو درهم شپږم حصہ د یو مسلمان نه په ناجیز او خړله د قیامت په ورځ به وسو قبول شي منځونه کټ کیږي د یو درهم شپږم حصہ تازان پو کې والو که بل دی والو او منځونه بیا زمونږ منځونه داسې نه وي قبول شوي منځونه استغفر الله واتوب الیه الله کریمه اصلاح مو کی اس کله عمرې ته مزه سلورو میاشتو ته مزه پټکې موا تهجد مکوا اوابین مکوا اس ګناهګارېږي نه پورا فرایض کوا حرام ندان ساته د ټولو نه مخکې به جنت ته روانې کنه پیږي جنت ته تک د پاره شرط ته چې فرض به یو نه پرې او حرام به یو نه کې کنه غلاګانم کې او دوم جنگي او نور خور لري حصہ ګیرا کړی دا او په معاشره کمزور ګوري پسټ و تخپک دي و سوا جن دیو کا کرا نو دا ستاد نجات د پاره نه دي ته نه به تپوس کیږي چې ستان ناسته د ظالم فاسق د يهودو نصاراو د قادیانانو د مزدور سره او که د محمد رسول الله امتی سره ناس دي ستا په گاوند کې سره ویه ده ستا د خپل ښځې سره ویه ده ستا د خپلو بچو سره ویه ده ستا پټي سره چې جوغ د چا پټی دی هغه سره ویه ده ستا دکان سره چې جوغ د چا دکان دی هغه سره ویه ده ستا دیوال شریک سړی گاونډي یا تا سره په سیټ باندې ناس یا تا سره په کرسۍ ناس هغه سره دي تپوسونه کیږي د تهجد تپوس نشته که ډېره غټه خبره ده د نفلي صدقو تپوس کې غټه خبره ده ډېر قسمت غواړي که تا پټکې نه والو په دې نه ګناهګارېږي خو پغلا د خدای پاک د ماړه وا پغلا به ګناهګارېږي په دروغ به ګناهګارېږي په غیبت او چغله او شیطانت به ګناهګارېږي الله دې هر مسلمان ته وساتي دا تربیت ته دوستانو دا اصلاح ده دا اهم دین دی نن مونږ کې دین نشته اکرازی نو لګه برید بوخرایو او بڑے بو پینځه وخت مونږ بکو خو چې وخت مو کراو
نو ظلم سره به ولاړ د غیر نقل بکو په واده کې به پردې طریقې کو په مړو کې به پردې طریقې کو آمدن ته به نه ګورو د بچو تربیت ته به نه ګورو تاسو لاړ شئ د قرآن د درسګاه مخ کې وګورئ او د انګريز د درسګاه مخ کې وګورئ د قرآن درسګاه کې د مسلمانانو بچی ډېر دي او که انګریزي تعلیم ته ډېر روان دي د دین لوی توهین د قرآن بل نشته دوستانو کم ظلم جنن اسرائیل کوي لوی ظلم کوي او لوی ظلم کوي خو موږ په خپل ګروان کې کتلې چې موږ د قرآن او سنت سره څومره ظلم شروع کړی آیا زما بچي شپږ غنټې د لارډ میکاله د مردار نظام تعلیم 14 کاله په ژوندۍ ولګي نه د غسل فرض ورزي نه د یو آیات ترجمه ورزي نه د حج مسله ورزي نه د صحابه او سیرت ورزي نه قیامت پیژني نه آخرت پیژني نه عقیده پیژني نه ختم نبوت پیژني او دا تعلیم یافته دی د دې تعلیم یافته په دې وخت کې مجاز یو کوم چې د ترس الله نه پیژني د الله پیغمبر نه پیژني جماعت او مدرسه نه پیژني د تعلیم یافته خو يهوديان دي کنه دا تعلیم یافته خو په لندن کې دي دا خو هغه تعلیم یافته چې موږ باندې بمونه راغورځي که دا تعلیم یافته بیا خو ابوبکر صدیق سره دا نه و اخو بیا ان پړ دی که دا تعلیم یافته بیا خو عمر فاروق سره دا شی نه و اخو بیا په دې اصطلاح ان پړ دی که دا تعلیم یافته دا اشیاء خو د علی مرد میدان سره نه په دې اصطلاح خو غان پړ دی ځکه زموږ استادو په سر باندې همیشه د يهودو نصارا او مزدوران مسلط کیږي چې موږ په خپل هغه کلچر غواړو موږ ناس په جماعت کې خو ذهن مو لندن کې دی ناس په کور د خدای کې والله چې ارزو مدارا چې مکمل او شوا او ما ته شهریت را کولې کېده شي زه به کاناډا ته ځم نه یاد ساته دا اسلام نه دی دا مسلمانی نه ده ته پوی نه په اسلام ته د اسلام په ابجد ملا نه پوی چې ستاره محمد رسول الله سره وفا نشتا قران پاک سره د وفا نشتا د رسول الله دین سره د وفا نشتا د رسول الله امت سره د وفا نشتا ته مسلمانې نو کم از کم دین زده کوي دوستانو الله دې مونږ ته مخی او تاسو ته مخی دا ناسته د دې غرض د پاره دا سوچ دی د پاره دا فکر دی الله دې مونږ ته نصیب کی په صحیح معنی ادخلوا فی السلم کافا چې ستا جامم د مسلمانانو وي ستا رنگم د مسلمانانو وي ستا گاوندم د مسلمانانو وي ستا کور کې ژوندم د مسلمانانو وي ستا معاملاتم د مسلمانانو وي ستا اخلاقم د مسلمانانو وي دا به کامیابی وي الله دې موږ تاسو ټول کامیاب کړي واخر دعوانا الحمدلله